بسم الله الرحمن الرحیم. په ایکسل پروګرام کې چې دی نن مو موضوع ملټیپل ډیپندنت ډراپ ډاون لیست جوړول دي. مطلب چې په یو څه باندې یو بل څه ډیپند وکړي. راځو دلته زه ټیبل جوړوم. مثال لیکو فرضاً کمپیوټر دی. د کمپیوټر مربوط چې کوم آیټمز دي مثال لیکو چې سی پی یو ده، ریم دی، माउस दे, कीबोर्ड दे, स्पीकर दे, स्क्रीन दे. دا شیان دي. دا مو ولیکل. راځو یو بل جوړو. مثال د آفس مربوط چې دی کم شیان دي. مثال ډیسک دی، همدارنګه پین، پیپر، नोटबुक دغه شیان چې دی دا د افیس مربوط شو. راځو دا لومړی دینه ټیبل یې جوړو. کله چې غواړئ ټیبل ته اړوئ انسرټ ته به راشئ او انسرټ کې چې دی ټیبل به کلیک کوئ او مای ټیبل هز هیډرز به ټک مارک کوئ او اوکې به کړئ. دې ته به یو نوم ورکوئ. مثال زه نوم ورکوم کمپیوټر، انټر. همدارنګه راځو د افیس چې دی دا هم اړو ټیبل ته انسرټ ته راځو. په انسرټ کې چې دی مای ټیبل هز هیډر اوکې. دې ته به هم نوم ورکو. دې ته به نوم ورکو افیس. اوس راځو ګورئ د دې نوم افیس شو، د دې کمپیوټر شو، د ټیبلو. شیټ 1 ته راځو. دلته مثال زه لیکم چې ټایپ او دلته لیکم چې آیټمز. اوس راځو دلته مونږه ډراپ ډاون لیست جوړو. جوړولو طریقه یې څنګه ده؟ زه به راشم دلته به چې دی دې ته باډر به ورکړو، لږ به یې دا سایز داسې پراخه کړو او غواړئ که ډیزاین ورکوئ هم ورکولی شئ. داسې دا به بدل ډیزاین ورکړو دې ته کله لومړی راځو دا ټایپ چې دی دې ته موږ راځو او څه جوړو؟ لیست جوړو. ډیټا ټیب ته راځو، ډیټا ویلیډیشن باندې کلیک کوو. الاو کې چې د ان ویلیو په ځای لیست اخلو. لیست کې زه ورته لیکم چې کمپیوټر کاما آفس. دا به اوکې کړو. کله چې اوکې کړو ګورئ دلته موږ سره کمپیوټر به راځي او آفس دواړه چې دی دلته راغله. اوس راځو د دې مربوط چې کوم موږ سره د دې مربوط آیټمز دي هغه راخلو. دې لپاره به راشو یو فنکشن دا کارو. بیا تاسو به د آیټمز سلیکټ کړئ، بیا به راشئ ډیټا ولیډیشن ته او لیست ته به راشئ. لیست کې چې دی دلته سورس کې به ورته ولیکئ ایکوال انډایرکټ. دا فنکشن به راواخلئ، قوس به شروع کوئ. ګورئ دا ادرس به راواخلئ بي. دغه سل ادرس چې دی بي کالم دی او څلورم نمبر رو ده، نو B4 به دې کې ولیکئ، قوس به پسې بند کړئ او دا به اوکې کړئ. یس. ګورئ که چېرته راشو دې ځای نه مونږه کمپیوټر سلیکټ کړو. د کمپیوټر مربوط چې کوم ډیټا ده مکمل دلته راغله. ګورئ سی پی یو، ریم. مونږ کولی شو چې مثال دغه شیان چې دی په دوکان لپاره چې دی دغه ډول ډیټابیس جوړ کړو، نو په اسانۍ سره چې هغوی کوم مربوط ډیټا وي به راځي. مثال سی پی یو ده، دا دې خرڅه کړه. همدلته ورته مثال فرضاً راځي قیمت لیکي چې پرایس فرضاً سی پی یو ده، مثال پرایس یې دومره دی. همدارنګه راځي دلته آفس انتخاب آفس چې کوم مربوط شیان دي دا به راځي. مثال ډیسک دی، ډیسک څومره قیمت لري؟ فرضاً 1500. همدارنګه راځي دې ځای نه بیا کمپیوټر انتخاب کمپیوټر مربوط چې کوم لیست دی دا به راځي. فرضاً کیبورډ دی. کولی شو چې دغه لیست مونږه اپډیټ هم کړو.
فرضاً راځو د کمپیوټر کې چې دی نور یو څه اضافه کېل ته لیکي چې یو اس بي انټر یې کوئ. همدارنګه چې که اوس راشو دلته د کمپیوټر مربوط شي وګورو دلته به یو اس بي اضافه شي. که یو څه ته ډیلیټ کوو مثال لازم زه غواړم چې دا پیپر او نوټ بک چې دی دا دواړه ډیلیټ کوم. ډیلیټ شول ګورئ دا به سلیکټ کړو داسې هم کولی شي چې رایټ کلیک کوئ او ډیلیټ باندې کلیک وکړئ ډیلیټ روز دا ډیلیټ شو. اوس پن او ډیسک پاتې شو. که چېرته راشو د آفس مربوط وګورو مونږه آفس مربوط چې دی صرف به څه پاتې وي پن او ډیسک. نو دا چې دی خپله اتومات ډول سره اپډیټ کیږي. که تاسو یو څه پکې اضافه کوئ اضافه کیږي اتومات او که ډیلیټ کوئ اتومات چې دی دا ډیلیټ کیږي. نو دا وه د ملټیپل ډیپینډنټ ډراپ ډاون لیست جوړولو طریقه چې تاسو ورباندې پوه شئ.